پنجابي استعماري قوت وخت راغلی دی پر ګوډو سوی دی انشاءالله پرې باز به ککره به ورماتوو په ټول باندې دا د شرابو په نشه کښې دي دا سر نه خلاصوي دا هغه وخت سر خلاصوي چې په کرسۍ کې ناست دي تر دې ګرېوان دې ونیاوئ د را کرسۍ څه دې لاندې را وغورځوئ بیا درته پته نه کېږي صبر یو افغان دی ستا پلار یې ولکه سره بېل کړي چې دا پښتون قانون یووالی سره وکړي ولکه دینه تاري ولکه دینه دا نامنهاده نامنلې دروازه یي کور کې توپک سته که د چا سره په کور کې چاړه سته که د چا سره په کور کې ناخونګیر سته بیا یې پسې راوباسو بیا نو دا خبرې نسته چې موږ امن غواړو د ډي سي دفتر زما دی بیا دا خبرې معنا نه لري چې پریس کلب زما دی دلته زما میډیا ناسته ده سار دا دلاله میډیا چیرې و چې پر دې ځوانانو باندې مخامخ فایرنګونه کېدله او بله ورځ دا دلاله میډیا چیرې وله چې د اف سي کلي و مخ ته ستا ځوانان شهیدان سو بیا دی کشوله نو د ننګ ورځ ده راسئ غږ پر له وکړو ورځ وټاکو و دې دښمن ته ځای ور وښیو بیا که نر یو که ښځې یو ټول راووځو بیا دې شهیدان سو نور که نه یې در دا یوی و چې موږ ټول به پر یوه ځای باندې شهیدان سو دا به څو د څو موږ دا خبرې کوو دا کام به راګرځوو د امن په خبرو باندې د صبر په ګولۍ باندې چې نن ودرېږه سبا ودرېږه نن ودرېږه موږ هغه خپل 15,000 کلن تاریخ ده قسم درته ښیم اوس مړ سترګې پاتې یو آیا احمدشاه بابا میرویس خان نیکه هم داسې خپل کام ته کتله چې لکه پسونه څوک حلالېدلو څوک لکه پسونه چا کشولو څوک لکه پسونه چا وژلو هغو خو به دا اراده وکړه چې زه ځم ډیلی نه سمه تاسو یې تاریخ وګورئ 200 کسان به ولاړو بیا به پر ډیلي باندې بادشاهي کوله نن موږ څونه کسان ناست یو موږ د دې 200 ایجنټانو د دې 200 پولیسو د دې 200 اف سي جواب نه لرو تاسو خپله سوچ وکئ له موږ سره هم هر څه سته که څه زه په ډبره جنګ کومه دی په توپک جنګ کوي نو بیا راسئ چې یوه چغه وکړو چې احمدشاه ابدالي میرویس خان نیکه په توره جنګ کاوه نن جدید وخت دی راسئ چې کوم څه لرو راوباسو وجنګېږو څو در څو به زما خور بې عزته یي څو در څو به زما مور دلته په کور کې ناسته د باډر بله به نسي اوښتلی څو در څو به مې هلته خور و بچیان ناست وي بیا به دې خپلې خاورې له نسي راتللی دا ننګ موږ کله کوو دا غیرت موږ کله کوو موږ د دې کام د دې وطن سره دا وفا کله کوو موږ دا خبره تل کوو چې پښتانه یو تاریخي کام دی نن تاریخي کام یو جرنل پیس ته سلنډر سوی دی ستا لوی او کوچنی نن پر ګوډو کړی دی ولې دا رهبري نه سره کښېني ولې دا مشران یو فیصله نه سره کوي نن وطن اور اخیستی دی نن هره ورځ موږ جنازې پورته کوو نن هره ورځ موږ د پنجابي در توپک لاندې د دوی در ګولۍ لاندې ژوند کوو خپل روزګار نسو کولی نو بیا کله دا زموږ په مشران سره یو ځای کېږي دغه یې د ننګ ورځ د راوجوځي زموږ په مسجدونو کې به مخکې د مجاهدینو لپاره د مسلمانانو لپاره به پر منبر باندې نارې ولګېدلې اوس ډېره د افسوس خبره ده چې زما او ستا پښتانه څېول انتظامیه راځي په مسجدونو کې د افغان کډوالو د ایستلو نارې وهي د هغه د ایستلو نه اعلانونه کوي په کار دی ولسونه پسې راووځي د دوی جواب ډېر په ټینګه وکړي دا دې څېول انتظامیې مخونه ورتور کړي چې دا زما وطن دی دا زما خاوره ده د چا پلار زما پر منبر باندې زما د خپل مور د ایستلو فیصله نشي کولی دا خبرو ته عزیزانو موږ ډېر سنجیده کېږو په ډېر غور سره به موږ د دې دپاره یو لار جوړوو خلک چې ولسونه را یو ځای کوي هغه د تقریر دپاره نه را یو ځای کوي هغه د فیصلې لپاره را یو ځای کوي په ولسونو باندې خلک اچلې فیصلې کوي او بله خبره تاسو ولیدله دلته زموږ پر پاکستان په درواغو جوړ شوی ریاست دی نه یې منو نه مو پرون پلار منلی و نه مو وړ ورځ نیکه منلی و نه یې نن موږ منو سمه پرېکړه وکړو اوس نیک باندې ورسره معلومه کړو موږ د فرهنګي سره معلومولی شول موږ د انګریزانو سره معلومولی شول د دې پنځو
د دلال سره معلومولای شي د خپل وطن خبرو سره کولای شي د خپل قوم خبرو سره کولای شي پاکستان کا مطلب کیا لا الہ نہیں چوری چکاری جھوٹ بے عزتی کسی کے گھر پر قدر پامانی طالب دا وایي چې ما په افغانستان کې یو صفر تک چې کله دی په دې کرښه باندې اوړي د ریاستي ادارو لخوا دلته مشکلات جوړېږي دوی ورته وایي چې ته به د خپل شناخت د یوې خوا ظاهر کړې یا به ستا قبله کابل وي یا به اسلام آباد وي نو موږ دا ورته وایو چې موږ دلته پراته خلک مجبور یو موږ چې د 500 روپو د مزدورۍ لپاره هلته واوړو نو بیا زموږ سفر چې د بولدک زموږ چې کندهار او کابل ته موږ د ضرورت لپاره ځو نو هغه حکومت زموږ ته بیا د هغه ځای شناخت غواړي چې تاسو موږ ته هغه شناخت راښکاره کړي نو ځکه د ضرورت مطابق موږ به دلته شناخت لرو چې د کوټې وو د کراچي وو د بله ځایه پورې ځو هلته به موږ د افغانستان تذکره لرو نو دا دوري شریعت چې دی د پاکستان په پارلمنټ کې خلک ناست دي دوري شریعت دی خو د هغه لپاره مشکلات نشته دلته د پښتنو لپاره پر دا وایي مشکلات دي که تا تذکره درلودله بیا ستا شناخت کارتونه درله کړي په دې وطن کې ټارګټ کړي موږ د اسدزي او د نورزي او د پلاني او د پلاني په نامه باندې زموږ د ټولو ادب یو دی دشمن مې یو دی راسي د دې تربورګلوۍ د قوم پرستۍ راووځو دا خپل هدف ته ځان ورسو چې زموږ دشمن څه دی هغه معلوم دی د پاکستان پنجابي جرنیلان چې زما ستا خاوره هم قبضه کړې د زما ستا ټکس هم اخلي پر ما ستا ظلم هم کوي اغوا کوي مې هم په قسم افسوس خبره ده چې دلته پر دې خاوره باندې چا کوم د پښتونوالي خبره کوله موږ هغه نسته دلته یو موږ ستا ټینک نه منو موږ ستا تیاره نه منو خپله تیاره د انډیا خلاف استعمال کا خپله تیاره د امریکې خلاف استعمال کا د پښتون په خاوره باندې نور درون تیارې مه استعمالوه د پښتون په خاوره باندې نور ستا دا ظلم چې کوم پوچ کوي د پښتون په خاوره باندې نور ستا دا جبر ظلم ستا دا د ناروا پوچ ظلم هېڅکله پښتون ژغورنې غورځنګ نه مني ملګرو موږ سپینه خبره کوو افغان are living both sides of Durand line with the same language, nationality and culture. Pakistan and its spy agencies have murdered thousands of Pashtuns, Afghans. On the pretext of being Pashtun and by forcing us to betray our business, health, life, peace, education, and all the necessities of life. They have occupied our lands and properties illegally. Why this sit in his تاولی دلا پننی کی دبرلن غنی دیوال سوال سنو آغا کامونو آغا دیوال لمن زویوڑی چې دلته د دې تار پر ځای د وسپنې دیوال ووی لابم دا پښتون کامر وځي ستا دا دیوال به د یاداشت او د تاریخ لپاره په خپلو کورو کې ږدي ته دا سوچ مه کوه کشمیر او فلسطین غواړم عظیم چې کشمیر او فلسطین غواړم عظیم چې پښتون ته امن غواړم بیا غدار یم چې په وینو کاروبار شي بیا صحیح یم چې په وینو کاروبار شي بیا صحیح یم چې حساب د وینو غواړم نو غدار یم د توجه مې یو جان مننه د چا د بغاوت سر تر پامیره رسېدلی او د چا چې سوی سر د ملا تر تیره رسېدلی سره د بغاوته جانانه ارکې تڼۍ ګرځه سره د بغاوت جانانه ارکې تڼۍ ګرځه تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون इसके पीछे वर्दी है ये जो मारा मारी है
पीछे वर्दी है, ये जो लेडीज कर्मी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो पुलिस कर्मी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडा कर्मी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो अफरा तफरी है, इसके